वो पाकिस्तान का मतलब क्या? अमेरिका और बरतानिया। पाकिस्तान द मतलब सदे अमेरिका और बरतानिया दा। द पाकिस्तान मतलब सदे वहशत। द पाकिस्तान मतलब सदे मुसलमानान वजल। द पाकिस्तान मतलब सदे लरो बर पुख्ताना अफगानान तबाह कवल जलील कवल। द पाकिस्तान मतलब सदे देश लका बंगालियन शहीद कवल। द पाकिस्तान मतलब सदे पलखा और बलोचान शहीद कवल। पाकिस्तान मतलब सदे वजीरिस्तान सुवात मंगवरा दीर बाजवल और ममन और अफगानिस्तान तबाह कवल। अफगानान उर्नो द पाकिस्तान और द पाकिस्तान द पंजाबी वحشي इदारे नन बतासी कतली चागे पे खोज बमबारी कड़ी जमंग उस्ताद तकरीबन पे खबरों की राजी च देश बेगुनाह अफगानान जनाना माशुमान शहीदान कड़ी। अफगानान उरुन या ऐलान बलम कोम पदी बद खबर कोम या ऐलान बल दे च सबा पे वलसम तारीख इन सलोरम हमेश 2022 पे 12 बजे पे लंदन की द ईरान वحشي फिरआन फाशिस्ट हुकूमत पे खिलाफ द ईरान सफारत में मुजाहिरा दा बाद द ईरान एजेंटान दागी पैदावार दा खबर खोरी चेहरा मुजाहिरा कैंसिल शवी मुजाहिरा न दा कैंसिल मुजाहिरे त बरादई सवाल इंशाल्लाह मुजाहिरा दा एक शंबी फौरजवानी जरूर बरादे ठोल अफगानान उरुनु द पाकिस्तान वहशत द चाना पट न दे چې د دیش لکه بنگالیان شهیدان کړه لس لکه بنگالیانو ښځو سره جنسي تېری وکړو د پاکستان وحشت پټ نه دی چې دی په لکا او بلوچان شهیدان کړه ښځو سره ورسره جنسي تېری وکړو د پاکستان وحشت پټ نه دی چې دی په زرهاو فلسطینیان شهیدان کړه د پاکستان وحشت پټ نه دی چې دی وزیرستان سوات باجوړ دیر او همداسې افغانستان کې په لکا او لکا پښتانه افغانان تباه او برباد کړو او د هغې ښځو سره جنسي تېری وکړه دا خبرې پټې نه دي افغانان ورنو باید نن منګه تاسې شپ نه شل تالو سبا خبرې وکړو افغانان ورنو ځکه چې دا ما مخکې دا خبره کړې چې یقین وکړئ زه په یو ثبوت سره خبره کوم زه دا وایم چې اسرائیل د مسلمانانو سره دومره ظلمونه نه دي کړي څومره ظلمونه چې دی پاکستان وحشي دی پنجاب کړي دي ما تاسو دلته خلک راشي وایي ته د جهاد خلاف خبرې کوې زه د جهاد په خلاف خبرې نه کوم خو زه درې واړه شکست هېڅ نه منم چې موږ انګریزانو ته شکست ورکړی موږ روسانو ته شکست ورکړی موږ 52 ملکونو ته شکست ورکړی زه نن دا سوال کوم چې زه 52 ملکونو ته شکست ورکوم زه نن دا سوال کوم چې زه د وروسته ته شکست ورکوم نو بیا ولې د دې پنجاب جواب زه نشم ویلی ولې نشم ویلی د دې پنجاب جواب خلک ما ته وایي طالبان کمزوري دي اوس راغلي حکومت ته اوس په طالبانو سره امکانات نه مخکې نه ډېر دي سلاح ورسره شته حکومت ورسره شته لر او بر افغانان ورسره د پنجاب په مقابل کې ودرېږي څه شي ته دې انتظار کوي همدغه شان مجاهدینو ته هم یم چې اوس راپاڅېږئ چې تاسې ویلې چې موږ روسانو ته شکست ورکړی اوس راپاڅېږئ او د دغه پنجاب په مقابل کې تاسې راوچت شئ ځکه چې دا پنجاب په مقابل کې موږ هېڅ شی هم نه یو موږ باندې بمبارۍ نه کوي زموږ خلک وژني زموږ لر او بر پښتانه افغانان په دنیا باندې خرڅوي که هغه په لر کې دی که په بر کې دي موږ دلته راپاڅېږو موږ وروسته شکست ورکړی همدغه مجاهدینو ته وایم همدغه طالبانو ته وایم چې هله به زه ستاسې 52 ملکونو ته شکست ومنم چې تاسې د پنجاب جواب بیاوئ هله به زه ستاسې د وروس شکست ومنم مجاهدینو چې تاسې د پنجاب مرتدې ادارې په خلاف راپاڅېږئ او خپل غش او خپله خاوره ترې خپله کوئ دا ټکه پورې خاوره دا اشغال کړې ده خپلې خویندې میندې نشئ ګټلی خپل ځوانان ترې نشئ ګټلی تاسې راپاڅېږئ د 52 ملکونو او د وروس او د برطانیې د شکست خبرې کوو زه خو غازي امان الله خان د قبر نه نشم راپاڅولی او نه د هغه وخت خلکو ته باندې دا غږ کولی شم تاسې خو ژوندي یاستئ که نه تاسې خو پرون ویلې چې موږ ازبکستان تاجکستان برلین هم آزاد کړی نن هغه دی د پنجاب ادارې ستا په خاوره باندې بمباري کوي ما مخکې هم دا ویلې چې افغانان ورنو موږ یې دومره کمزوري کړو دغه جنګ چې موږ وکړو دا د موږ د امریکې د پیادې جنګ وکړو دغه جنګ چې موږ وکړو دا موږ د پنجاب د پیادې جنګ وکړو ځکه چې موږ د پنجاب د 62 دا تیارې چې دي دغه چې ورته وایي F-16 د دې د تیارو د جواب موږ نه یو او موږ راځو 52 ملکونو ته او موږ وروسته شکست ورکوو د دې پوښتنه به څوک کوي کله ایران روانې نخرې کوي کله پنجاب را تیارې راوچتئ داسې عمل هېڅکله په زندګۍ کې پنجاب نه دی کړی لکه نن چې دا کار یې وکړو د افغانستان په تاریخ کې دومره ما تاسې ته دا ویلې
ما تاسې دا خبرې کولې زما الحمدلله ټولې خبرې په دې نټ پرتې دي ټول شیونه مې په دې نټ پرتې دي ما درته ویلی چې تر هغې پورې به دلته دا لانجه موږ سره کېږي تر څو پورې چې افغانستان د پاکستان 5مه صوبه شوي نه وي تر څو پورې چې باجوا د کابل په چوکۍ نه ناست کله به موږ غیرت کوو کله به موږ پښتو کوو لر او بر افغانان نور تنګ دي د خپل ژوند زندګۍ نه څوک دلته پنجاب ته منډې وه مزدورۍ ته څوک ایران ته مزدورۍ ته منډې وه څوک یو خوا دوبۍ او سعودي ته مزدورۍ ته منډې وهه او دلته پنجاب راځي زما خویندو میندو سره زیاتې کوي په سوات کې زما خویندو میندو سره زیاتې کوي په خوست کې بله ورځ نن دله په خوست بمباري وکړه په کونړ دله بمباري وکړه سبا دله په دې ارګ باندې والله چې بمباري وکړي والله چې دا پنجابی دله په کابل کې وګرځي او دا خبره تاسو ته 5-6 کاله مخکې ما کړې که دا پنجابی کم عملونه چې په سوات او په وزیرستان کې وکړه او دا پنجابي پوج ستاسې په دې افغانستان کې ستاسې په دې کابل کې ستاسې په دې خوست کې ستاسې په دې ننګرهار کې ستاسې په دې قندهار کې دا کارونه ونه کړه نو زما دا نوم بیا بدل کړه زما انشاءالله یوه خبره هم دروغ نه خیږي چېرته دی غیرت چېرته دی پښتو چېرته دی افغاني غرور چېرته کله به راپاڅېږي د پنجاب په مقابل کې زه هېڅکله دا شکستونه نه منم نه دې د وروس شکست منم نه دې د برطانیې شکست منم نه دې د 52 ملکونو شکست منم شکست به دغه پنجاب ته ورکوې خپله خاوره یې دنه اشغال کړې ده خپلو خویندو میندو سره د سره څه کوي خپل ځوانانو سره د سره څه کوي والله چې نه یې راته سفیر پرېښودو نه یې د سفیر لور پرېښوده نه یې راته وروره د مجاهد پرېښودو نه یې درته طالب پرېښودو نه یې درته سیمنصب پرېښودو نه یې درته ملک پرېښودو نه یې درته ځوان پرېښودو ورشه ته وګوره په زرهاو په لکاو ځوانان یې درته همدغه شان دې وخواړه دې پنجاب ګېډې ته ور واچول څو خو دې پوښتنه وکړي همغه پنجابی په ملکان کې زما ځوان اوچتی دغه شو وایي غیب شو لاړو او مړي کېده ته بله ورځ درته مړی راګزار کړي همغه پنجابی دله په وزیرستان کې ستا په خاوره ستا د پلار نیکه په خاوره وانې هلته سړی دله اوچت کړي ورک شو بله ورځ درته جنازه مړی درته راګزار کړي کم دی غیرت کم دی پښتو کم دی افغاني غرور موږ دا ویو زه هله منمه هله چې لر او بر افغان یو ملي قیام وکړي ولې کې نن د طالب راوچت شي د دې پنجاب نه خلک د 2 سپېږمو ته راغلي ولې کې نن ملي قیام د دې پنجاب په خلاف او ووایي چې یاره موږ خپله خاوره هم ګټو اټکه پورې زموږ خاوره ده موږ د ازادي الو موږ ازادي الو ته وګوره چې دا ټول افغانان ورسره ودرېږي که نه ودرېږي پرون چې طالب سره 10% امکانات و نن ورسره 100% امکانات دي د امریکایانو نه ډېر ټانګونه پاتې دي مهمات پاتې دي افغانان ټول ورسره ودرېږي په دې شي کې او تر څو پورې چې دا کار نه کړي تر هغه پورې به تاسې د پنجاب غلامان سئ دغه پنجاب به په تاسې باندې نخرې کوي دا پنجاب به تاسې وژني دا پنجاب به تاسې ذلیله کوي دا پنجاب به تاسې پرمختګ ته نه پرېږدي دا پنجاب به په تاسې باندې ډرامې جوړوي په خپلو خویندو میندو غیرت ونکړو څه بیا به څه شی کوو بل کم شی دې موږ ته پرېښودو هره لوبه یې موږ سره وکړه هره لوبه یې را سره وکړه او لګیا دې کویه او موږ هسې مهربانه ناست یو خالي خبرې کوو چې موږ ورور دنیا ته شکست ورکړی زه د دنیا شکست وکړم زه د دنیا زه د وروس شکست وکړم وروسته مې چې شکست ورکړو خو امریکا مې سوپر پاور کړه د دنیا 52 ملکونو له مې چې شکست ورکړو خو دلته پنجاب راته په سر ناست دی نو که 52 ملکونو ته زه شکست ورکوم نو میرات مړی دغه 53 دې پنجاب ته ولې شکست نشم ورکولی چې زه وروسته شکست ورکوم او مجاهدین دا دعوه کوي او دغه بعد چې لا اوس هم په دا کابل کې ناست نو دغه میرات مړی پنجاب ته ولې شکست نشم ورکولی ولې مې دا مورنیږ مات دی ولې مې دا افغاني غرور ولې مې دا غیرت ولې مې دا مسلماني ولې مې د خپلې خاورې چې خاوره رانه اشغال کړې ته اټکه پورې ولې دغه زما کې نه راوچتېږي ولې په دې باندې زه کار نه کوم ولې دغه ټیم کې زما غیرت ختم شي خبره دا ده زما خو ګوره افغانانو ورنو زما قسم په خدای دی چې موږ د نظام په خلاف مخکې موږ ویل چې موږ نه یو خو د دې ظلم پوښتنه به څوک کوي د دې وحشت پوښتنه به څوک کوي ته خدای چې هغه پنجاب چې د هر رقم ارامېتوبونه یې زموږ ټول پښتنو سره وکړه هر رقم بم په ما کې چوي خودکشي په ما کې کېږي بمباري په ما کېږي پیسې زما په سر دنیا نه علي دهشتګر ما ته وایي دا د خدای په لحاظ دغه خبرې که زما دروغ وي خو تاسې به ته ووایي د دې روژې میاشت ده دا ټولې کارونه موږ سره کېږي که نه کېږي مجاهد دا خرڅوي طالب دا خرڅوي عام پښتانه دا خرڅوي هره لوبه دا کوي دغه د پنجاب د دهشتګر جرنیلان او کرنیلان مختخور خلک میراثخور دا په موږ مخته شوی چېرته ده د احمد شاه ابدالي توره چېرته ده د محمود غزنوي توره چېرته ده د بخر افغان باچا خان غونډه کې خلک چېرته دي نور پښتانه چېرته د میرزلي خان
کله به غیرت کله به پښتو راوچتېږي موږ کله به غیرت راځي د دنیا د خندا شو د یو پنجاب جواب په موږ کې نشته دی د یو پنجاب جواب چې دغه پنجاب چې هغې وخت کې دا انډیا وه په زرو پښتنو افغانانو باندې موږ نیولی یو څو پکې بلوچانو چېرته دی هغه احمدشاه ابدالي چې د دې په زنګو کې به ماشوم ځنګل او ویل یې چې مه جاړه چې پټان پښتون را روان دی نن دروانې ستا په کور کې تا وژني ستا په کور کې ستا خور مور بېزته کوي ستا ماشومان وژني ستا توهینونه کوي تا په دنیا باندې خرڅوي غیرت په څه شي باندې کوو نور د دې نه خو مرګ ښه دی د دې نه خو چې مړه شو موږ هغه ټول ښه دی بیا ورته ووایه دې پنجاب ته چې ایټم بم دې جوړ کړی دی دغه راګزار که په دې پښتنو افغانانو په منطقو باندې چې هېڅ موږ ټول ختم شي هېڅ ځکه چې موږ د پنجاب د یوې تیارې جواب نه لرو چې یوې تیارې راوچته شي او موږ نشو ایستی د یوې جټ تیارې جواب یې نه لرو د یو چې دا په تورخم کې او په سپین بولده کې میندې خویندې راته بېعزته کوي د دې جواب نه لرو تل مدام به موږ دې دالو ته ناست یو تل مدام به دې دالو ته موږ ناست یو چې دال راوړه خدای دې وبخه ښه غنم راوړه خدای دې وبخه پنجابه اولته لګېو موږ غټې خبرې کوو تا خدای چې ستا په کور کې راپاڅېږي په تا بمباري کوي او دا مې ویل ساته چې دا به درپسې راځي ځکه دا خبرې ما کړي ما درته ویلي چې جهاد افغانستان دفاع پاکستان ولې دا د سمیع الحق درته ونه ویلې چې د پاکستان د بقا جنګ به په افغانستان کې کوئ د سمیع الحق به ونه ویلې چې د پاکستان د دفاع جنګ به په افغانستان کې کوئ دا خبرې موږ ته ونه کړي دا خبرې خو ټولې پرتې دي په نیټ باندې د حمید ګلې واورئ د نصرالله بابرې واورئ د نور ټولې واورئ دغه د اسلامي تنظیمونه چې جوړ کړي دي د اسلام په نوم دا غټ شیطانان دي موږ ټول تنظیمونه ټول مدرسې نه یادو د خبرې وضاحت ورکوو موږ د حق علما د حق قاري صاحبانو ته موږ سلام کوو خو د پاکستان چې دا څومره د اسلام په نوم باندې دا تنظیمونه جوړ کړي دا ټول د اسلام په خلاف باندې دي تاسې ماته ووایئ کوم یو د اسلام د تنظیم چې دی جوړ کړی کوم یو د اسلام دپاره کار کړی تل مدام یې پښتون افغان تباه او برباد کړي تل مدام یې زموږ په وطن کې د جهاد خبرې کړي تل مدام یې زموږ بچي تباه او برباد کړي تل مدام یې زموږ ځوانان تباه او برباد کړي تل مدام یې زموږ په نظامونو باندې د کفر فتوې ورکړي د غازي امان الله خان په خلاف باندې چې د کفر فتوا ورکول شوې وه همدغه د فضل الرحمن د ډیزل پمپ په کور کې ورکول شوې وه د ده تره 1400 پښتانه افغانان په هغې وخت کې وزیرستان کې شهیدان کړي بیا ورته انګریزانو انعام ورکړو دا ټول هغه د ریکارډ پروت دی په کتاب کې راغلي هر څه راغلي نو دا خو جوړ شوي دې دپاره دي دغه دا حق دی ورک شي دا کوم معنی چې دا حق نومونه دي دا ټول ناحقه دي تاسې به لیدلي د سمیع الحق نه مخکې سراج الحق او د سراج الحق نه مخکې نیولي هغه قاضي حسین احمد هغه سړی دی چې د 1904 کې تاسې خلک ټرینینګ کول افغانستان ته د داود خان په وخت کې رالېږل د هغې وخت نه د اسلام او د افغانانو دشمنو خلک موږ ته راپسې ګوي هاخوا دېخوا خبرې مه کوه زه یو خبره به ثبوت کوم زما یوه خبره بغیر ثبوته نه ده نو موږ نن طالبان ورونو ته ویو چې ملي قیام د پنجاب چې 52 ملکونو ته باندې شکست اله ومنم چې 53 پنجاب مات کړي 53 پنجاب مات کړي خپله خاوره ته وګټي دغه پښتانه چې د مخکده پښتانه دي مقبوضه افغانستان د دې ته ازادي والي هغه هم غلامان دي اوس یې مني ټول یې مني چې موږ د امریکې او د برطانیې او د پنجاب غلامان یو هغه ټول دا خبره سره مني دا د غلامۍ نه آزاد کړه ټول همدغه موقع ده ټول د سره ولاړ دي تا سره په دې ټیم کې ځکه چې نور وایي په تنګ شي په جنګ شي موږ جنګ نه غواړو موږ سوله غواړو خو سولې ته دې پرېږدي نه سپېږمو کې درته همداسې ګوتې وایي پنجاب دې نه پرېږدي بلکل ته سل په سلو کې ما درته مخکې ویلي چې دغه باجوام د کابل په دې تخت کېنوه والله کې دې بیا پرېږدي بیا به دا ذلیلکۍ به دي ځکه دې ته دا ډیپټي ورکول شوې ده دې ته دا وظیفه ورکول شوې ده ځکه چې دې نه سپین بریتې تله سور بریتې نو دې تور مخې ته دا ډیپټي پرېښوده چې دا پښتانه افغانان نه دي دا به په دې سر باندې ټکې امقه لین روان دي او پښتنو زما ښکته پښتنو زه درته دروغ نه وایم زه درته حقیقت خبرې کوم چې کله هغه وته ځکه زموږ ستاسې پلان نیکونو موږ دا غلطي م کړې چې موږ وروره دلته انګریزانو سره جنګ کړی موږ شکست ورکړی هغه بدل راته نه پرېږدي دا یوه پروژه ده چې په موږ او تاسې باندې عملي کېږي دا 15 کاله جنګ په موږ کې روان دي نو همدغه زما خبرې وي افغانانو ورونو په الله م سپارمه ډېر وخت ښه شوی په خوست کې که په کونړ کې وي که زموږ په ښکته وطن کې وي دا یو خبره یاد ساتئ چې راوچتېږئ به جلسې جلوسونه د چیا نه جوړېږي او دا به وایي چې انقلاب
انقلاب جوړیږي به یو لوی افغانستان یا ذاته پښتونستان.